ګران دوستانو او د مشاعرې ګډونوالو په پیل کې زه د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواږه تحفه تاسو ته وړاندې کوم او وایم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او زه شاعر نه یم خو د شعر لیوال شعر واورم او خوند پرې واخلم. دا بیا هم یو څو کرښو سره غلی نو ستاسو لپاره ووایو. د ګلاب ګل په شان ښایسته دی جانان، څومره ښایسته دومره ساده دی جانان، او الله به وي پرې پیرزوینې کړي او سږکال په خامه خوله روژه دی او کابلی یار راسره مینه نه کړي وایي پښتون دی او قاعده دی. او کابلی یار راسره مینه نه کړي وایي پښتون دی او قاعده دی. دغه یو شعر د لطیف الله صادق صاحب دی، غواړم چې تاسو ته ووایم. وایي دېرش روژې تنکی اختر به جدا نه شي، دېرش روژې تنکی اختر به جدا نه شي، مین زړه او د یار در به جدا نه شي، او مینان به ترېنه کډه وکړي لاړ شي، خو ګودر او مازدیګر به جدا نه شي، او پښتانه یې د خپل سر په بیه ساتي، وران کابل او خړ خیبر به جدا نه شي. او وطن زړه دی او اټک مې د زړه سر دی، زما زړه او د زړه سر به جدا نه شي، او دا کیدی شي چې دنیا په بله واوړي خو تورخم او پېښور به جدا نه شي، او چې دښمن مو په توپو ویشتلی نه وي دا غازیان او دا سپین غر به جدا نه شي، دا غازیان او دا سپین غر به جدا نه شي.